ستړي مشئ په خیر راغلی د پایتن د 10مې ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ملګرو ستاسو په ژوند کې به کله کله داسې وخت راغلی چې تاسو ته مخې ته ډېر زیات معلومات پراته وي او سړی ورته هسې زر نشي کتلی ځکه چې هغه ډېر زیات وي، په قلارو ته کتلي شروع نه تر اخره پورې که نه. دغه شانته کیدلی شي چې دغه شانته ډېر ډیټا چې موږ سره په دغو کې هم وي، پایتن کې هم راتللی شي. بیا موږ ته چې دی ځینې معلومات پکاري، شروعي معلومات پکاري، اخرني پکاري یا منځني پکاري یا د شروع نه اخره پورې لږ لږ معلومات پکاري. نو د دې دپاره داسې موږ ته کولی اکثر چې موږ ټول معلومات داسې په قلار یو یو دانه یې وګورو اخره پورې. یو قسم موږ داسې چل کوو چې هغه ټول معلومات کو په بل ټکي کې ویم ایټریټ کوو یې موږ یو تر یوې داسې ګورو او بیا چې موږ ګورو چې یو یو مو کتو اوس زموږ کم پکار دی نو هغه پکې راونیسو، هغه ځان ته پکار باندې راولو. نو دې دپاره موږ پایتن کې لوپس استعمالو او لوپ څنګه کار کوي، څنګه موږ د ډیټا نه تېرېدلی شو او ډیټا واپس بېرته خپل مخې ته څنګه راوستلی شو. راځئ چې په سکرین باندې وګورو. پایچارم ته سیده ورځو، پایچارم ته ورغلو، کلاو شو، دې خوا کلاو شو، بی دې خوا راشه، نوی پایتن فایل او دې کې به زه ورکم لوپس او ټوټ 10. موږ سره چې دی دوه قسمه دغه دي لوپس دي. اول به موږ خبرې کوو وایل لوپس په باره کې. وایل لوپ څه دی، څنګه جوړیږي، مخکې درته لغونده کې وښیم. زه به داسې چلو کوم، یو ویریبل د ما سره هغه دی 0، صحیح ده. او بیا زه دلته وایم وایل چې آی وړوکی وي د لاسونه او بیا دا دوه ټکي ورکم، ما ته پرنټ کا اوکې راته پرنټ کا. راځئ چې اول یې رن کو. دغه اوکې را روان دی او دغه ودرېږي نو مسله وشوه. زه به دلته ولیکم چې آی چې دی آی پلس 1. اوس به چې دی دا لغونده کې بیا رن کو. دلته تاسو ګورئ چې ما ته 10 ځلې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ځلې دې ما ته چې دی آی د آی راته پرنټ کو، 10 ځلې راته اوکې پرنټ کو، صحیح ده. او دا ولې څه قصه وشوه، دا داسې چل وشو. ما دلته اول ویلې چې دا آی چې دی دا 0 دی. بیا وایل مطلب دا دی چې تر څو پورې چې آی وړوکی وي د لاسونه، بیا د چلو که د وایل لوپ دننه راشه. دلته سپیسونه ورکړل شوي دي. سپیسونه ما تاسو ته تېر ویډیو کې ویلي چې سپیس ورکړل شوی د دې مطلب دغه شي دننه راغلی. موږ اوس د دې وایل لوپ دننه راغلی. ما ورته چې تر څو پورې آی وړوکی د لاسونه ته ما ته اوکې پرنټ کوه. او بیا مې ورته ویلې چې آی چې دی آی سره یوه نمبر چې دی زیاته وه. اوس دې کې څه چل وشو چې اول په دې وایل لوپ کې زموږ پروګرام وکتو دا آی خو د لاسونه وړوکی نه دی. اول یې دا وکتو، موږ چې ګورو آی چې دی 0 دی د لاسونه وړوکی دی. نو دا شی چې دی دا سټیټمنټ چې دی موږ چې لیکل آی د لاسونه وړوکی دی، دا چې دی دا رښتیا دی، دا ټرو دی. چې دا رښتیا وي بیا وایل لوپ کې دننه چې څه شی وي هغه چې دی رن شي، هغه اکسیکیوټ شي، هغه وچلیږي. نو چونکې دا سټیټمنټ چې دی دا ټرو شو، رښتیا شو، نو دې موږ ته اوکې پرنټ کو. نورمل هسې عام طور سره داسې کېږي چې اوکې درته پرنټ کړي او بیا لاندې ځي، کوډ لاندې ځي.
خو دې کې داسې نه وي. وایل لوپ مطلب یې دا دی چې ته به بېرته تاویږې، بېرته به تاویږې. نو دا چې یو ځلې اوکې راته پرنټ کو، دا بیا شاته لاړو، دی خوا راللی. صحیح ده؟ دی خوا رالی، بیا یې وکتو، آی خو اوس هم د لسو نه وړوکی نه دی. نو پام یې وکړو آی چې دی 10 ځلې چې دی د لسو نه وړوکی و، 10 کرتې چې دی د لسو نه وړوکی و. نو او 10 ځلې د هغې وجې نه چې دی دا زمونږه پروګرام وچلېدو، لوپ وچلېدو. په دې 5م لاین کې داسې چل کېږي، دې کې زه وایم چې آی چې دی دې سره ایسته یو جمع کا. نو هغه چې داسې چل وي چې یو ورسره جمع کي، لکه آی 0 دی که نه، دا چې یو ځل وچلوي، یو ځل اوکې پرنټ شي، بیا ستا آی ویلیو چې ده هغه یوه شي، بیا 0 نه وي. بیا دویم ځلي ځل چې دغه کېږي، دا بیا وایل لوپ کې دننه پام کوه چې آی خو وړوکی نه دی. نو هغې وخت کې آی چې دی ویلیو یو وي، ځکه چې دلته یو زیات شوی. بیا یې ستا پرنټ اوکې کي، ایسته دلته بیا راشي، نو 1+1 ایسته د آی ویلیو چې دی هغه 2 شي. بیا دې له شاته راشي، آی چې دی 2 وي، بیا وړوکی د لسو نه ایسته بېرته دا دغه شان دی چې 10 کرتې چې دی دغه شان ته وچلېږي. لږ درته نور هم خبرو باندې ډېر کیدای شي ګران وي، درته لږ نور هم دې ځای کې اسان کړم. دلته به زه ولیکم سټرینګ، او دلته به منځ کې آی ولیکم. صحیح، دلته به سپیس ورکړم. اوس ګورئ تاسو ته په خپله پته ولګي چې دا یو ځل زیاتېږي. اول چې دی، اول ځل چې تاو شو، اوکې پرنټ کو، آی چې دی 0 و. صحیح ده؟ آی دا دی 0. او بیا دې ځای کې مونږ 0 سره یو جمع کو، دا 0 دی، 0 سره مونږ یو جمع کو، نو دا چې دی یو شو. دا یو چې دی، آی چې دی یو دی، اوس هم د لسو نه کم دی، بیا ستا ښکته راللی، بیا دغه شان ته 9 پورې راللی. خو دا اصل کې 10 دی، ولې چې دا د 0 نه شروع کېږي، نو 0 هم پکې حسابېږي. 0 نه والی 9 پورې 10 دانې دي. نو دا چې دی وایل لوپ دی. د دې سنټیکس هم تقریبا اسان دی، او تاسو ته وایل لیکل دي. وایل نه بعد چې دی تاسو ته سټیټمنټ لیکل دي چې تاسو څه کول غواړئ، او هغې نه بعد چې هغه سټیټمنټ چې ټرو شي، بیا څه پکار دي هغه هم درته ښیي. دې نه علاوه زه به داسې چل وکړم چې یو دغه به جوړ کړم، دا به کمنټ کړم، دا ټول به کمنټ کړم، او داسې چل به وکړم چې لیست به جوړ کړم، لیست مای لیست، او دلته به ولیکم، او بلکې د فروټو یو لیست به جوړ کړم. ډېر زیات لګیایي ما فروټس، او دې کې به لیست جوړ کړم، اپل او مینګو، بنانا، اورنج. بس نو دا څلور دغو پکې من کېښوستل، په دې لیست کې 4 فروټس دي. او بیا موږ دې ته وایو، موږ غواړو چې دا ټول دغه چې دي دا فروټ نومونه، اپل، مینګو، بنانا، اورنج، دا ټول موږ ته چې دی په یو کرښه کې راشي که نه، چې ټول راته پرنټ شي. نو موږ دا په وایل کې کولی شو چې راځئ چې وګورو وایل، او بیا زه به ووایم چې دلته به رښتیا ماته یو ځل بیا ای ورکولي، انډیکس یو دا به راته ډیکلیر کولی چې ما سره آی چې دی 0 دی. وایل آی چې دی وړوکی وي د فروټو لینث نه، دلته به فروټس ولګوم، څو پورې چې آی وړوکی وي د فروټ لینث نه، د دې لینث، او هغې بیا ماته پرنټ کا، ماته څه پرنټ کا، فروټ، او د هغې انډیکس راته راکړه. صحیح ده؟ او بیا دلته سټارټ کړم. او دا خو بیا ما شی رانه هېر شو. دا خو چې
اپل دا د ټول اپل راکوي. موږ ته خو پکار چې اپل راکړي، منګو، بنانا، اورنج راکړي، صحیح ده. خو دا ځکه داسې چل خراب کېږي، اوهو دا ځکه رانه خراب شو ځکه چې زه دلته ورته ووایم نو چې آی چې دی +1 کا، ما دې ته نه دی ویلی، نو هغه +1 کېږي، نو هغه زیرو کې پاتې او په زیرو باندې اپل پروت دی، نو هغه بار دا لوپ کوي، زیرو کې ویلیو وي د آی، او هغه شی چې دی سیم ریپیټ کوي. زه پکاره چې زه دا وکړم که نه یار، زه دا ولې نه وکړم، دا ورته وکړم چې آی چې دی بیا یو ویلیو له زیاته وه چې هغه په لیسټ کې یو آیټم مخې ته ځي، نو موږ دا پرنټ کو. دغه دی آسان کار دی، چې دونه ډېر زیات ګران کړی مې ځان ته، نو دوی چې دی موږ ته دغه شی مخې ته راکړو. نو دا موږ سره دی وایل لوپ. وایل لوپ نه علاوه چې دی موږ سره فور لوپ دی. فور لوپ څه شی دی؟ هغه هم لوپ دی خو لږ ابل طریقې باندې کار کوي، لږ آسان دی. د وایل لوپ نه ماته لږ آسان ښکاري، نو فور لوپ موږ هغه ته وایو. فور لوپ څنګه جوړیږي؟ زه ووایم چې فور زه به چلو کوم بیا چې دی که نه، دا په دې فروټس آیټم چې دی که نه، فروټس کې چې دا څونه آیټم دی، یو آیټم دا دی، یو آیټم دا دی، یو آیټم دا، یو دا، زه وایم چې دا بېرته پرنټ شي، لکه څنګه چې لږ مخکې شوي وو. نو زه وایم چې فور آیټم ان فروټ پرنټ آیټم. مخکې پرنټ کوم، بیا زه تاسو ته وایم چې دا څه چل دی. دوی چې دی دا به یې لږ راښکته کړم یا به یې کوپي کړمه، دلته ښکته به یې ولیکم خپل ځان ته چې تاسو ته صحیح ښکاري. دوی چې دی ما ته اوس دلته چې دی اپل، منګو، بنانا دا یې راته وکړو. په وایل لوپ کې هم دا کېدو، خو په وایل لوپ کې دا آی ورته ډیکلیر کوه او بیا وایو چې دا چې وړوکی یو بیا آی 1+1 پته نه، دا لږ قصې پکې ډېرې دي. په فور لوپ داسې وي چې دا پخپله کله چې موږ فور لوپ استعمال کوو، دا پخپله سټرینګ وي یا ټپل وي یا لیسټ وي، هغې کې دا پخپله یو نه بعد یو آیټم پخپله ګوري، د دې دغه کار وي. نو موږ دې ته ایسې ویو فور آیټم. په دې ځای کې دا تاسو سم لیکلی شئ، دا یو ویریبل جوړولي. دلته ما ویریبل جوړ کړو. آیټم ته په پښتو کې څه وایي؟ زه به ورته یو دانه فروټ، یو دانه فروټ په فروټو کې بیا ما ته پرنټ کا یو دانه فروټ. نو یو دانه فروټ دا دی، یو دانه دا دی، یو دانه دا دی، یو دانه دا دی. نو دا چې دی دا مې دې دپاره تاسو ته وکړو چې تاسو دا دې ځای کې څه هم لیکلی شئ، دا تاسو خپل ویریبل جوړوئ. نو چې کله موږ فور لوپ جوړوو، دا ویریبل چې دی دا د په کوم شي کې چې موږ فور لوپ چلو، په هغې د هغې یو آیټم ته چې دی دا ویریبل نوم ورکړی شي. لکه دا ویریبل نوم چې دی یو دانه فروټ، دا د څلورو اڼو ویریبلز ته ورکړی شوی دی. دا چې دی زموږ فور لوپ و. او دې نه علاوه موږ سره یو فنکشن دی، دا به مې ستا دغه کوم فلحال موږ سره یو فنکشن دی، رینج ورته وایو. رینج هغه اکثر موږ د کله چې د فور لوپ خبرې کوو نو ستا رینج پکې راځي. رینج دې کې داسې چل وکړو چې موږ ته رینج چې دی څه کوي، رینج موږ له چې دی یو قطار نمبر یې راکوي. څنګه یې راکوي راسې چې وګورو سیده. زه داسې چل وکړم فور آی ان رینج، او دې کې به زه ولیکم چې څو پورې نمبر راکوي. زه به دې ته ویم شل، که نه دا خو دې مخ تاسو پوهېږئ که نه، دا خو لږ مخکې موږ دلته وکړو که نه. دې ځای کې موږ دې ته وایو چې د رینج دلته چې موږ له شل نمبر یې راکړی، داسې د صفر نه واله شلو پورې دې موږ له نمبر یې راکړی. موږ وایو د صفر نه واله شلو کې نمبر ټول یې وګوره.
بیا موږ وایو چې دا نمبر چې دی وکتلې ما ته 16 پورې نمبر یې راکړه پرنټ آی، او دلته به بس دا وکړو او دې چې دی 19 پورې نمبر راکړلې. دا دې کې اصل کې آخرنۍ پکې نه حسابېږي، دا شلم پکې نه حسابېږي بلکې یو کم پورې استعمالیږي. دا 0 نه شروع شو او د 19 پورې راله نمبر یې راکړلې. نو رینج موږ ته چې دی رینج کې دننه چې موږ څونه روپۍ نه بلکې نمبر یې ولیکو نو دې موږ ته حقونه نمبر یې موږ له راکوي د شروع نه د 0 نه شروع کوي. خو که موږ وغواړو چې دا د 0 نه شروع ونه کړي، دا د 1 نه شروع وکړي، بیا پکار ده چې موږ دې ته ووایو چې د 1 نه شروع وکړه. بیا به دلته موږ 1 ولیکو، کومه به وکړو، موږ ورته ووایو 1 نه شروع وکړه خو 20 نمبر یې راله راکړه. اوس به موږ دا پرنټ کړو او چې موږ وګورو 1 نه یې شروع کړې ده، 1 نه یې شروع کړې ده او دغه دی 20 پورې چې دی موږ دلته نمبر 19 پورې، ولې چې یو پکې نه حسابېږي. څنګه ذهن نه مې بار بار وځي. ښه، که موږ دې ته وایو چې د 15 نه شروع کړه، د 15 نه به شروع وکړي. بس موږ چې ورته څه وایو هغه کار به کوي، هغه دی د 15 نه شروع کړې ده. اوس موږ دې ته داسې هم ویلی شو چې ته پکې منځ کې یوه نمبر پرېږده، لکه 15 نه شروع وکړه 20 پورې لاړ شه، خو په منځ کې ته یو نمبر پرېږده. نو هغه پکار دی چې دلته ورته موږ وګورو، دلته به ورته ویو 2 یو نمبر خو اوس پرېږدي، لکه چې اوس 15 دی، یو نمبر پرېږدي 6 ته لاړ شي، بیا یو نمبر پرېږدي 9 ته لاړ شي. خو موږ به ورته ویو چې 2 نمبر یې پرېږده او مخې ته ځه. بیا 15 دی، 15 یې پرېغستو، 6 یې پرېغستو 9 ته لاړو، 9 خپله ځان پرېغستو، 8 یې پرېغستو 9 ته لاړې. نو دا شانته یوه 2 نمبر یې مخې ته ځي. او که موږ ورته ویو چې وایي 15 نمبر یې چې دی منځ کې ګیپ لګوه پکې، نو 15. په رینج کې موږ اول ویلی شو چې کم وخت نه شروع وکړه، او که موږ دا ور نه کړو نو دی به په خپله د 0 نه شروع وکړي. صحیح ده؟ او 20 پورې به بوځي. او که موږ له دا ور نه کړو دلته په خپله یو دیلې لګولی چې یو نمبر به دیلې پرېږدي مخې ته به ځي. راتلونکي ویډیو کې به موږ لغوندې کې پریکټس کوو د فور لوپ سره او ایف ایلس به هم پکې راځي کنډیشنز. فلحال نننۍ ویډیو کې همدغومره. تاسو نه ډېره مننه کوم او زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې وینم. د الله په امان.